बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। په دې ویډیو کې به د سٹارټ بټن او د سٹارټ مینیو کوم کمانډز دي د دې متعلق لږ ډسکشن کوو. لومبه سٹارټ بټن چې مونږ کلیک کوو سٹارټ مینیو کولاوي شي. سٹارټ مینیو کې لومبه راځي سرچ باکس. په سرچ باکس کې مونږه فایل لیکلی شو یا پروګرام نوم لیکلی شو او یا فولډر، نو د مونږ هغه سرچ کوي. مونږ ورته لیکو سپوز پروګرام نوم لیکو لکه نوٹ پیډ. نو نوٹ پیډ د سرچ کولو او د پاسه په بره نیله پټای ورکړه. نیله پټای مطلب که مونږ څنګه انټر کو نو دا به دا ډایرکټ رن کوي. یا مونږ د فایل نوم ورکو، مونږ فایل نوم ورکو ای بی سی او دا به ای بی سی فایل ګوري. ای بی سی که د فایل نوم وي یا په د فایل کې ای بی سی ټیکس راغلی وي نو دغه ټیکس هم دې سرچ کوي. ها اوس دې کې به کم فایلز ګوري، په کم ډرایو کې به فایل ګوري. نو دې لپاره موږ یو آپشن استعمالو، انډیکس. انډیکس آپشن په وجه باندې موږ ته دا پته لګیدای شي چې کمپیوټر اوس سرچنګ په کوم ځای کې کوي. دا اوس فولډر یې خېلی دي چې دا انټرنیټ ایکسپلورر دی، آفلاین فایل دی، په دې فولډرو کې سرچنګ کوي. دې ایریا ته انکلوډډ لوکیشنز ویل کېږي او دا ایکسکلود لوکیشن دی. ایکسکلودډ لوکیشن دا هغه ایریا ده چې چېرته کمپیوټر سرچنګ نه کوي. ولې چې په دې ایکسکلود لوکیشن کې د کمپیوټر خپل سیسټم ډیټا پرته وي، د یوزرز ډیټا نه وي، نو دې لپاره کمپیوټر ټایم بچ کولو لپاره دا ایریا ایکسکلود ایریا حسابوي، نو په دې سرچنګ نه کوي. ها اوس مونږه دې کې غواړو چې یو ډرایو ایډ کړو چې کمپیوټر د سی کې هم سرچنګ کوي، ډي کې هم کوي، ای کې هم. نو بیا به لاړ شو موډیفای به کلیک کوو. موډیفای کې موږ دلته نه د سی او ای ډرایو به ټیک کوو. دې نه پس به اوکې کلیک کوو. نو اوس دا انکلود لوکیشن کې سیم رالو، ایم رالو. کلوز به وکړو. که اوس موږ سرچنګ کوو، یو فایل ګورو، پروګرام ګورو، نو دی به دا ټول په سی ای او نور څومره فولډرز دي په ټولو کې سرچ کوي. او که موږ غواړو چې انډیکس کې دا ایکسکلود دا کوم انکلوډډ لوکیشنز دي دې نه د سی او ای ډرایو لرې شي، نو بیا به انډیکسینګ آپشن ته لاړ شو، موډیفای ته به لاړ شو، دلته نه به چیک آف کړو. او موږ داسې هم کولی شو چې په دې سی ډرایو کې موږ بعضې فولډرې انچیک کوو. لکه موږ غواړو چې په دې فولډر کې دې فولډر کې د کمپیوټر سرچنګ نه کوي، نو داسې سپیسیفیک فولډر موږ ورکولی شو. نو اوس په کمپیوټر سی کې کوي، لیکن هغه سپیسیفیک فولډر کې به د سرچنګ نه کوي. او که دغسې موږ ټول غواړو چې چیک کړو یا انچیک کړو، نو بیا د ټولو کې نه کوي. دا ای موږ فل انچیک کړو، سی هم فل انچیک کړو، نو دا اوس سی او ای به د ایکسکلود کی انکلود لوکیشن نه ختم کړل. سٹارٹ مینیو کې بیا نیکسٹ کمانډ دی شٹ ډاون. شٹ ډاون سره کمپیوټر پراپرلی بند شي. که ډایرکټ مونږ کمپیوټر بندو د سره فایل ډیمیج کېدی شي، مختلف فایلز او د سره وینډوز زموږه ډیمیج کېدی شي. ها نو د لپاره کمپیوټر پراپرلی شٹ ډاون سره بندول پکار وي. بیا شٹ ډاون د ایرو چې مونږ کلیک کوو دی کې مونږ ته مختلف کمانډونه ښکاري. یو دی سویچ یوزر. سویچ یوزر مطلب چې دا یوزر مونږ چینج کوو. لکه اوس مونږ سره یوزر ایڈمنسټریټر دی، نو که مونږ سویچ یوزر کلیک کوو نو دی به مین د یوزر هغه سکرین ته لاړ شي. دې سکرین ته لاړو نو په دې کې مونږ که غواړو دویم یوزر هم کلیک کوو، نو دویم یوزر هم لاګان کولی شو. دا یوزر هم الریډي لاګان دی، دا بل یوزر هم لاګان کولی شو. نو سویچ یوزر عارضي یوزر بند کړي او زموږ پروګرامونه به ټول کلاو حالت کې پراته وي. او لاګ آف استعمالیږي د لپاره چې مونږه یوزر مکمل بندو، یعنی د یوزر کم فایلز رننګ کوي او ټول بند شي او کمپیوټر با یوزر با لاګ آف شي، یعنی کم د یوزرز مین سکرین دی الته به لاړ شو مونږ. او دغسې لاک سره سکرین صرف لاک شي. ریسټارټ سره کمپیوټر شروع نه سٹارټ شي، یعنی شٹ ډاون شي بیا ریسټارټ شي، نو یوزر هم بند شي او کمپیوټر هم ریسټارټ شي. او سلیپ سره کمپیوټر سلیپ موډ ته لاړ شي. سلیپ موډ اصل کې
بجلی بچ کولو لپاره دی که یعنی موږ ډېر ټایم ته غواړو چې کمپیوټر دی کمپیوټر ډېر ټایم ته نه یوز کوو نو یو خو که لږ ټایم ته نه یوز کوو نو لاک ورکړو لیکن لاک سره دا کار دی چې دی به بجلی کنزپشن مکمل کوي بجلی به مکمل خرج کوي او سلیپ سره دا دی چې موږ کله کمپیوټر سلیپ موډ ته واړو نو کمپیوټر مختلف کارونه بند کی د هارد ډیسک هم بند شي او دغسې کمپیوټر کې نور څیزونه هم بند شي یعنی دی تقریبا 80 نه 90% پورې د بجلی بچت کوي لیکن سلیپ موډ کې بعضې کارونه بند شي او بیا دی نیکسټ هایبرنیټ دې دپاره استعمالیږي چې موږ دا اوس مختلف پروګرامونه کولاو کو او غواړو چې کمپیوټر دی بند شي نو هسې خو کمپیوټر شټ ډاون کېدو سره بند شي لیکن ټول سافټویر او فایلز یا فولډر هم بند شي لیکن هایبرنیټ سره کمپیوټر به بند هم شي لکه څنګه شټ ډاون سره مکمل پاور آف شي لیکن هایبرنیټ سره به دا کار وي چې کم پروګرامونه موږ کولاو کړي وي یا کم فولډرز به کولاو کړي وي نو چې کله کمپیوټر سټارټ شي نو هغه ټول پروګرامونه یا فولډرز به هماغه رننګ فارم کې دی موږ ته راولي یعنی موږ ته به د کمپیوټر سټارټ کېدو نه پس هغه فایلز یا فولډر دوباره کولاولو ضرورت نه وي یو دا سلیپ موږ مینولی کوو یو په دې کې اټومیټک سلیپ موډ هم شته هغه موډ موږ د کنټرول پینل نه سیټ کولی شو کنټرول پینل ته به لاړ شو بیا به دې کې لاړ شو پاور آپشنز ته په پاور آپشنز کې د دوه پلانز دي یو بیلنس دی یو پاور سیور دی دې کې هر یو پلان که موږ ان کړی د دې به چینج پلان سیټینګز ته لاړ شو په چینج پلان سیټینګز کې د دې مختلفې آپشنې دي دا اوس چونکې لیپټاپ دی نو لیپټاپ کې دا ایکسټرا آپشنې په ډیسکټاپ کې صرف د دوه آپشنز وي دې کې دا د بیټرۍ دپاره یو بل آپشن دی که موږ هسې سلیپ موډ کې کول غواړو کمپیوټر نو 5 منټس مور کړل نو 5 منټس پس به د کمپیوټر ډسپلی خپله سلیپ موډ ته لاړه شي دغسې کمپیوټر موږ ورکوو چې سلیپ موډ ته دې ځي دی نیور ورکړی دی موږ 20 منټس ورکړل نو آفټر 20 منټس به دی خپله سلیپ موډ ته لاړ شي او که زموږ څه داسې کار چالو وي په کمپیوټر باندې یعنی ډیټا ټرانسفر کوو یا پرنټینګ کېږي یا نور داسې ټایپ کارونه نو هغې سلیپ کېدو سره به هغه کارونه بند شي نو موږ غواړو چې نه زموږ کارونه نه بندېږي نو بیا سلیپ موډ نه به نیور ورکو نو کمپیوټر به نه بندېږي او دغسې منیټر هم موږ غواړو چې نیور دي شي خو دې سره به دا کار چې د پاور کنزپشن به کنټینیوسلی کېږي او دا بیا د لیپټاپ دپاره دی چې پلان کم برایټنس دی هغه تاسو څنګه ساتل غواړئ نو په بیټرۍ به څنګه وي او که پلګ دی نه وي نو هغې کې به څنګه دا ورته موږ چینج کولی شو بیا نیکسټ ټاپک دی هیلپ اینډ سپورټ چې موږ کلیک کړو دې کې د ونډوز متعلق څه ټایپ هم هیلپ موږ ته پکاري هغه به موږ ټایپ کړو انټر به ورکړو نو د هغې هیلپ به راولي چې کوم ټاپک موږ لیکلی بیا هغه ډیټیل سره هم موږ کتی شو دې کې دا بلو لینکس راځي چې کوم لینک موږ کلیک کړو هغه موږ ته آنلاین یا آفلاین کمپلیټ ډیټیل بل نیکسټ ټاپک دی ډیفالټ پروګرامز مطلب دا دی چې موږ کله یو فایل ډبل کلیک کړو نو دی په کوم پروګرام کې کولاویږي اوس دا ټایټل پروګرام دی دا ټایټل فایل دی دا جی پی جی فایل دی که موږ دا ډبل کلیک کوو نو دا کوم پروګرام سره کولاویږي دا ډبل کلیک سره کولاو شو په وینډوز فوټو ویور کې دا فایل نیم دی دا پروګرام نیم دی نو چې په ډبل کلیک سره دا فایل په کوم پروګرام کې کولاو شي نو هغه پروګرام زموږ د فایل لپاره ډیفالټ پروګرام وي که موږ غواړو چې یو فایل لپاره ډیفالټ پروګرام بدلو په ډیفالټ پروګرام به کلیک کوو بیا به لاړ شو سیټ یور ډیفالټ پروګرامز ته اوس لوډینګ کېږي مختلف پروګرامز سره پراته دي نو اوس موږ غواړو چې تصویر دې کم پروګرام کې کولاویږي وختي دا فوټو ویور کې کولاو شو موږ غواړو چې نه ډبل کلیک سره دی په پینټ کې کولاو شي نو سیټ دیس پروګرام ایز ډیفالټ به ورکو یا نیټ دپاره ورکوو چې دا د کوم پروګرام کولاوي ګوګل کروم کې دی کولاو شي دغسې ټیکسټ دپاره موږ ورکوو ورډ پیډ نو دلته نه هم مختلف پروګرامونه موږ مختلف فایل دپاره ایز ا ډیفالټ سیټ کولی شو بیا به اوکې ورکو اوس موږ په فوټو باندې ټیسټ کوو اوس دا ډبل کلیک کولو سره کولاو شي په پینټ پروګرام کې ولې د دې ډیفالټ پروګرام پینټ شو دغسې
کو ویب ریلیټډ سیزونه अब ګوګل کروم کې کولاویږي او یا د ټیکسټ فایل به کولاویږي په ورډ پیډ کې د ټیکسټ فایل مونږ یو جوړو دا فایل مو جوړ کو دا اوس په ډبل کلیک کولاو کوم پروګرام کې کولاو شو ورډ پیډ اوس مونږ غواړو چې د دې ډیفالت پروګرام چینج کو نو یو میتھډ دا دی چې رائټ بٹن په کلیک کو بیا بلار شو اوپن ویت نو که اوس مونږه فار د ټایم بینګ دا کولاو نو په دې درې سافټویر کې درې پروګرامونو کې کولاو شو لیکن مونږ غواړو چې نه ډبل کلیک سره د په کوم پروګرام کولاویږي ډیفالت پروګرام ورته سیټ کوو نو چوز ډیفالت پروګرام به کلیک کوو الته نو پروګرام سلیکټ کوو مونږ غواړو چې د دې نیکسټ ټایم په ډبل کلیک سره نوټ پیډ کې کولاویږي په دې به کلیک کوو کله کله زموږ پروګرامز په دې کې وي که دې کې نه نو بیا مونږ لاړ شو دا پلس نشان به کلیک کوو نو دې کې مونږ ته پروګرام وښیي که دې کې زموږ پروګرام نه وي نو مونږ د براوز د هم دغه پروګرام زه ورته خېل شو الته نه به سلیکټ کوو نو ما پروګرام کې به کولاوي اوس مونږ سره پروګرام الریډي دلته پروت دی په دې به کلیک کوو بیا به اوکې ورکو اوس چې مونږ کلم نیکسټ ټایم دا فایل ډبل کلیک کوو دی به خپله کولاو شي نوټ پیډ کې دغسې پکچر دپاره مونږ چینج کولی شو رائټ بټن به کلیک کوو اوپن ویت ته به لاړ شو چوز ډیفالت پروګرام ته به لاړ شو اوس فار د ټایم بینګ مونږه دا د وو قسم پروګرامونو کې کولاولی شو لیکن مونږ ډیفالت پروګرام چینج کوو دلته به کلیک کوو بیا به لاړ شو دلته به پروګرام سیلیکټ کوو مونږ ورته مایکروسافټ افیس 2010 ورکو بیا به اوکې ورکو اوس که کله مونږ غواړو چې ډبل